خو دا زما دا چیلنج واوره ته چې دی که نه په دغه ریاض کې د ویزټ په ویزه باندې به زه درشم د ویزټ په ویزه دغه ځای کې د دغې خلکو نه د دغې حکومت نه به ته لیکل راوالې هغه لیکل به ما ته وښې او د دغه ځای کې ذمهوار کس به راوړي او زه درځم په دغه ریاض کې په عربۍ کې به زه ستا سره مناظره کوم د سعودیانو د مخې خو ما څه به د عربۍ کتاب ته پیش کړې زه به هم پیش کوم داسې کتاب به ته ما ته وایې چې عبارت وایي چې زبر زیر پیش وطنۍ په داسې کتاب باندې به ته زه ستا سره مناظره کوم او که وایې دغلته نه یې که ته حلالي پیدا یې د مور نه نو چې کله سواد ته راشي نو په دلته کې به زما سره رابطه وکړي او زه د اوسکۍ یم محمد زمان مې نوم دی او د شیر زوی یم او په دې ځای کې ما سره به دلته کې چې دی نو زما سره به رابطه وکړي وګوره داسې مناظرې زه نه کومه که خبره صفا شوه جو صحیح ده که نه وه نو یا به ستا نه پوزه کټ کوم یا به زما نه پوزه کټ کې او که دغه ونه شو نو دوه ځای اور به بلو یو ځای اور ته به ته ننوځي بل ځای ته به زه ننوځم ځکه ستا سره ننوځم چې ته خارجي ته د جهنم سپی ځکه ستا سره یو ځای اور ته ننوځم په آخر کې به اور ته ننوځو اور ته پرېږدم دې نه او نور چې دی زما صبر مبر تا ته ختم تاسو ته نور د سره صبر مبر نشته بس تا ته هم نشته او ستا نور څومره ملګري دي هغوی ته هم نشته دی او باقي که دیوبندیان دي که پنجپیریان دي او که بریلیان دي دا درې واړه په خپل منځ کې چې دی دارونه دي او موږ به د یو بل سره اوږه ښکته کوو په ما پسې دا قسم د پوسټونه چې خلک کوي لګیا دي هغه ټولو ته زه دا وایم او زما د پیغام چې څومره نشر کولی شي نشر یې کوي که د ویډیو په شکل کې او که د اډیو په شکل کې د مال چې را چیلنجونه راکوي او په ما پسې چې را قسم دروغ او پروپاګنډې جوړوي دې ټولو ته زه دا وایم وتعز من تشاء وتذل من تشاء عزت ورکول د الله په لاس کې دی ذلت د الله په لاس کې دی زما د دې قیسو نه قلار شي چېرته د عوام ته قرآن او حدیث وښایي چېرته د عوام ته دین وښایي او نه زه دومره فارغه یم د دې نه زه خو عوامو ته الحمدلله دین ښیم مسلمانانو ته دین ښیم ډېر مصروفه یم زه سدې ته خو فارغه نه یم چې فیسبوک کولو کوم او د دوی په شان په کمره کې دننه کښېنم او غاښ ماتونکی جواب او مو توړ جواب بلو زه یو لیکلي وي په پنجپیریانو باندې مزایل هغو د هغه ځینې لیکلي وي په حیاتیانو دیوبندیانو باندې اټمبم داسې خبرې د دین نه مذاق جوړ کړی اټمبم او مزایل په یو خبره کې بنکتي عوام غریبانان ولې بېدینه شوي دي ولې تقوا ختمه شوي د مولیانو دا حال دی مولیان د الله نه نه یېرېږي د مولیانو دا حال دی چې د الله نه نه یېرېږي نو عوامو کې به د کوم ځای نه تقوا او هغه یره به راشي د الله نه دا خبره یې ده که نه ده الله نه یره پکار ده علماو ته مولیانو ته نام نهاد مفتیانو ته طالبانو ته ټولو ته زما دا نصیحت چې دې عوامو په موږ باندې ډېر لوی حق دی الله به رنده قیامت پورې تپوس کوي دوی ته دین وښایي دا په سوونو په زرګاو ملګري ما سره رابطه کوي وایي ستا دا مسلې موږ اول پیر واورېدې ډېر پکې لا ماته دا ووایي والله العظیم چې دقه اشاره راته وایي موږ ته داسې ښکاري لکه اوس چې مسلمانان شو ولې دا مسلې نه وي قرآن او حدیث کې وی نو ولې دوی ته نه وي ښکاري مولیانو نه دي بیان کړي مولیانو دغه قصې بیان کړي زمونږ فرقه په حق ده مرداباد زندهباد زمونږ جنډه دا ده او زمونږ قاید پلانې او قایدونه پلانې او قایدونه پلانې او چغې وه